د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین د کاپ 29مه غونډه کې خپل ګډون له لاسته راوړنو ډک بولي. د کاپ 29م نړیوال کنفرانس تېره میاشت د آذربایجان پلازمینه باکو کې جوړ شوی و. په یاد کنفرانس کې د افغانستان د چاپیریالي وضعیت او اقلیمي بدلون څخه د رامنځته شویو زیانونو ناوړه اغېزو، د افغانستان د 32 ځنډول شویو چاپیریالي پروژو، راتلونکو پلانونو او برنامو په تړاو له نړیوالو سره هراړخیزې خبرې اترې شوي دي. در قسمت صندوق اقلیم سبز ما 14 پروژه تعلیق شده داشتیم که یک پروژه ما به ارزش 17.2 میلیون دلار بود که با همکارای UNDP ما این را صحبت کردیم، هم با سکرتریات صندوق اقلیم سبز که پروژه ما اجرا کنندش وزارت انکشاف دهات است و تطبیق کنندش پروگرام انکشافی ملل متحد است. عملا این نشستی که با UNDP داشتیم، با صندوق اقلیم سبز داشتیم، چراغ سبز از طریق از او دریافت کردیم که انشالله با ارتباطاتی که انشالله تامین خواهد شد این عملا آغاز خواهد شد. در قسمت پروژه‌ای که بعد از 2021 بر ما از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست تعهد مالی صورت گرفته بود، در حدود 30 میلیون دلار بود که برای از ما طرح‌ها را از قبل تهیه کردیم. در این ارتباط هم با سکرتریات صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست ما نشست‌ها داشتیم و آمادگی که در اینجا ما داشتیم برای 30 میلیون دلار ما طرح جور کردیم، طرحش آماده است و این طرح‌های از این قرار است که به شورای عالی جف در ماه دسامبر امسال ارسال شود و ما امیدوار هستیم که بتانیم این پروژه‌های تعلیق شده را این فندایی که برای ما سپرده شده انشالله که آغاز شود پروژه. منګه د افغانستان مسائل د مختلفو دولتونو یا د مختلفو نهادونو سره لکه اوس مخکې درته وي چې دوی سره منګه دا شریک کړو، دا منګه دپاره یو لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان د ملي ټاکل شوي مشارکت یا NDC د تجدید شوي نسخې وړاندې کول او د هغې د سکرتریت د وړاندې کولو لپاره د زمینې برابرول، هلته منګه د خلکو سره شریک هم کې. خو د دې اصول دا دی چې دا به تاسې سکرتریت ته رسما لیږئ. په هغې باندې خبره وکړه، هغوی را سره دې باندې توافق وکړي چې دا موږ رسما سکرتریت ته ورلیږو چې هلته رسما ومنل شي او په راتلونکي کې د عمل وړ وګرځېږي. ځکه په کوم ځای کې چې نهادونه کار کوي باید د یو طرح په اساس باندې کار وکړي. زموږ NDC سند چې دا زموږ د ادارې د مسؤلینو د خوا نه د ډېرو هڅو نه وروسته تهیه شوی دی چې تر 2013 کاله پورې درآمد وي، په دې به کار کېږي. کارآمد هغه د NDC سند دی او دې کې دلته چې کوم مختلف نهادونه د ملي و بینالمللي او حتی زموږ د خپل دولتي ارګانونو د هغو څخه پکې نظر اخیستل شوی، نو دا یو معتبره هغه دی. د ځنډېدلو چاپیریالي او اقلیمي پروژو د نړیوالو مالي میکانیزمونو له سکرتریت سره تعقیب او پیکر دې باندې موږ هلته خبره وکړه چې دا څنګه مخکې وړی شو. د افغانستان د اقلیم د بدلون د ملي ډیالوګ پلاټفورم د همغږۍ غونډې په دوام ټینګار، د اقلیم د بدلون د نړیوالو مالي میکانیزمونو لارې د مالي مرستو د چټکتیا اړتیاو انعکاس، دا هم د هغو سره وکړه چې باید په راتلونکي کې موږ باید رول د دې څخه هم فعال شي او مخکې باید قدمونه واخلو او دا قدمونه باید د موږ لږ چټک وي. په نړۍ کې صنعتي پرمختګ د اقلیمي بدلون د رامنځته کېدو لامل شوی، د ګلخانه‌ایي ګازونو د خپرېدو کچه لوړه شوې او ډېری چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي دي او اقلیمی بدلون نړیواله پدیده ده. کشورهای صنعتی در نقش بزرگتر دارن ولی باز مردم افغانستان میتونن از مواد سوختی و یا هم از چیزایی که باعث تغییر اقلیم میشن حداقل بهترتر و خوبتر استفاده بکنن تا همچون واقعیت افزایش پیدا نکنه. با مردم آگاهی بدیم و از تغییر اقلیم برشان آگاهی بدیم و به آنها کمک کنیم که از تغییرات اقلیمی چگونه خود را در امان بسازد. سوختن جنگل ها در سراسر کره زمین که این یک معضل جهانی است، بلکه زمین از بین رفته روان است و ما چی کار میتونیم به حیث یک شهروند جهانی ما میتونیم نه به پلاستیک بگوییم،
میتونیم جنگل زدایی را از بین ببریم، من حیث یک انسان یک نهال غرس کنیم. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص وویل اقلیمي بدلون د افغانستان طبیعي یخچالونه د کرنې او اوبو سکتورونه سخت زیانمن کړي دي. بې وخته اورښتونه، سیلابونه او وچکالۍ له امله ډیری افغانان زیانمن شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس دغه راز له نړیوالو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې د لنډمهاله مرستو پر ځای په افغانستان کې اساسي او بنسټیزې پروژې پلي کړي ترڅو په دې سره د اقلیمي بدلون په وړاندې مؤثر او ارزښتمن ګامونه واخیستل شي. زمونږ په اطرافو کې چې د سیلابونو په وجه باندې زمونږ ځمکې زمونږ د پاکو اوبو ته لاسرسی دا زیانمن شوی دی یا د وچکالۍ په وجه باندې خلک کډوالۍ ته مجبوره شوي دي. په دغه حالاتو کې ډېره زیانمنتیا چې ده هغه یوازې مېرمنې ورسره مخامخ شوي، خو متاسفانه چې دا بیا هم خلک د بشري اړخ په ځای باندې کوشش کوي سیاست د هغې کې. هلته موږ په دې ډېر زیات فوکس هم پام دی او مرکزي نقطه هم دا وه چې دا باید د سیاست په ځای باندې باید دې ته د بشري اړخه وکتل شي. دا یوه خبره باید وکړو دلته چې اکثریت سیلابونه راشي یا طوفانونه نړیوال رامنډه کې یو څو بوجۍ وړې را په شا کړي وای بشري مرستې موږ راوړې. حال دا چې د تغیر اقلیم مخنیوی په څو بوجۍ وړو باندې او یا په دغې عاجل بشري مرستو باندې نه کېږي، بلکې دلته د دې ضرورت دی چې دا جامعه باید په خپلو پښو باندې ودرېږي او د جامعې په خپلو پښو باندې ودرېدو دپاره انکشافي پروژو ته ضرورت دی. د افغان پلوي لخوا په دې کنفرانس کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان لومړیتوبونه او پلانونه شریک شوي. له نړیوالو غوښتل شوي چې چاپیریالي موضوعات سیاسي نه کړي او افغانستان ته په نړیوالو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړل شي.